د غریبۍ زمزیره به وشلېږي د وخت په توره د غریبۍ زمزیره به وشلېږي د وخت په توره او په موږ به هم وختونه راشي خو ځواني به نه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب شوم د خپل فیسبوک پاڼې نه فاضل اکمل ټیم ملګرو نن راغلي شینکي ته. د دې ملګري زموږ سره رابطه وشوه چې تاسو راشئ، تاسو به وینئ بالکل چې تاسو راشئ او د دوی بابا د حالات وګورئ. په ده باندې ډېر غټ حادثې هم راغلي دي او ډېر په تکلیف کې دی او ډېر بېوسه دی. نو د دې ملګري زموږ سره رابطه وشوه، ماته خو نوم هم نه دی معلوم، نورزمین نوم یې دی. چې تاسو راشئ دلته شینکي ته او زموږ چې دا کوم اواز دی نو دا تاسو مخکې ویسئ، بدرګه یې کوئ. نو راځو به د دې نورزمین ملګري نه به خبرې اورو چې دوی موږ ته د دوی کومه خبرې اترې چې موږ ته بیان کړي. نو نورزمین وروره خبرې چې کومې ستاسو دي هغه موږ ته وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د دې بایجان په راتلو باندې ډېر غټ شکرګزاره یم چې دوی چې کوم دی زموږ د غریبۍ ملګري خوا ته چې کوم دی باید دوی تشریف راوړو. په دغه وخت د دې ډېر غټه شکریه ادا کوم ولې چې په داسې دور کې چې کوم دی څوک د چا خوا ته نشي نږدې کېدی، ولې چې باید داسې غریبانان بېوسه خلک په دې دنیا کې شته دی چې باید د ده یو زوی و هغه چې کوم دی اوبو ډوب کړی و، هغې پسې چې کوم دی د دماغي حالات بیخي خراب شوي دي. په دغه وخت کې دی چې کوم دی نه کور کې باید داسې خپل څه دغه کولی شي، باید د بچو خدمت یا خپل ځان خدمت هم نشي کولی او دماغ چې کوم دی په دغه وخت کې بیخي اوټې ده. نو باید دله چې کوم دی باید د بهر نه داسې امدادونه هم خاص نشته او په دغه ګاونډ کې خیر او خیرات وظیفه خلک ورکوي او دومره د ده وس نه کېږي دی چې کوم دی باید خپلو بچو له چې کوم دی رزق پرې را پیدا کړي. ملګرو تاسو دغې بایجان خبرې واورېدې. نو موږ اوس هم راتلو دلته په لار کې زه روان وم، دې عجز ګېډۍ راغېسته او دې عمر ته وګوره. دا عمر د دې خلکو د ذکر اذکار دی، مطلب چې خپل ذکر وکړي، خپل اذکار وکړي او دا عجز په دې عمر کې او دغه خپل غریبي کوي، ځان له ګېډۍ راوړي او هغه به چېرته خرڅوي یا صدقه به پرې کوي. په دې عمر کې تاسو وګورئ دا د ذکر اذکار ټایم دی د ده، دا د دې ګېټ دی. مطلب وګوره اوس هم پرده لګېدلې که نه، مطلب چې د خپل سړي د خپل کور د ګېټ وس نه کېږي، ځان له ګېټ ولګوي او خپله پناهي راولي. نو د دې نه نوره غریبي څه شي کېدی؟ دا د دوی چاردیوالي ده، وګوره تاسو چاردیوالي بالکل نشته ده. د دوی دغه یوه کمره ده، موږ یې مخې ته ولاړ یو، تاسو به وینئ دغه یوه کمرې ده او نور د دوی هېڅ هم نشته دی. نو څومره ملګري چې زموږ پروګرام ګوري نو مننه وایي. دغه تاسو ورسره په خپله باندې ولیدل، د دې باباجي سره ډېر امداد وکړئ. دا ډېر بېوسه دی او راځئ چې داسې خلکو له مینه ورکړو. دا د دوی ماشومان دي واړه تاسو به وینئ ډېر زیات ماشومان دي. نو داسې وس هم نه کېږي چې مطلب سړي سره خپل بچی وي راپاڅي د هغه سره ودرېږي شانه به شانه. نو دا باباجي دی، راځئ چې داسې خلکو له مینه ورکړو. ډېر بېوسه دی بالکل، ما په خپلو سترګو باندې ولیدل. یو خو هغه چې مطلب سړی چېرته لاړ شي او د بل له خولې نه څه واوري. زه راغلی یم د دوی په کور کې باقاعده ولاړ یم، دا یوه کمرې ده او زه هر څه وینم زما د سترګو د لاندې دي. نو داسې خلکو له مینه ورکوئ، د داسې خلکو سره امداد وکړئ، ستاسو به ډېره مینه او مننه وي. دغه د دوی چې کوم د اکاونټ نمبر د دې باباجي نو هغه د یې ویلی نه شي، ځکه چې دوی د هغې حالات خراب شوي دي. د دوی چې کوم بچی و هغه اوبو ډوب کړی دی، د هغې وجې نه د ده حالات ډېر خراب شوي دي، بالکل خبرې هم نشي کولی. نو د دوی چې کوم د پیسې نمبر د اکاونټ هغه تاسو دوی ته ووایئ دغه کتونکو ته، که څوک هم د دوی سره امداد کول غواړي نو چې هغوی ته دغه نمبر ور ورسوي. 0344 یو ځل ورته بیا ووایه 0344 نمبر دی، په دې باندې اکاونټ دی. دا د دې باباجي نمبر دی. نو چې څوک هم امداد شي کولی دغه مسافرونو ته، خو زما خوله هم نه وازېږي. نن سبا حالات داسې دي چې هر سړی په خپل ځان دی، خپلو بچو ته خپلو د کور خلکو ته هم خرچې نه پوره کېږي. خو زیات خلک داسې شته هم دی چې هغوی غواړي چې موږ د خپل مال نه زکات وباسو. نو ډېره مینه او مننه به چې د داسې خلکو سره باقاعده تاسو ودرېږئ، داسې خلکو له مینه ورکئ. څومره ملګري زموږ پروګرام ګوري نو پلیز زموږ ویډیو ورسره مخکې شیر کړئ، د دې باباجي سره ډېر زیات امداد وکړئ، مینه او مننه به وي. راځئ چې داسې خلکو له مینه ورکړو. دا د دې کلي علاقې یو ښکلا ده، یو ښکلی ګلونه دي چې دوی خپل ذکر اذکار ته ودرېږي. دا د دوی کوم ټایم دی تاسو وګورئ، په دې باندې د دې عمر ته وګورئ. دی په دې عمر کې خپل محنت کوي، خپل ګېډي له ځي او هغه راځي خرڅوي او په دې ماشومانو باندې هغه بیا خرچ کوي. نو ډېره مینه او مننه. څومره ملګرو هم زموږ پروګرام کتلی پلیز ضرور یې شیر کوئ
چرته مې ښاد آباد اوسئ، بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېر ډېر